introduce yourself in English. د خپل ځان تعارف په انګلیش کې وکړه. ګرانو کتونکو د ډیرو ورځو نه دغه یو شان کامنټس را روان دي. د سټوډنټس دغه یو شان پوښتنه کوي چې how to introduce ourselves in English. د خپل ځان تعارف په انګلیش کې څنګه کوو. نو او بالکل کوم چې ډیر زیات امپورټنٹ کوېسچن دی، کوم چې ډیر زیاته اهمه پوښتنه ده. خو که چېرته تاسو په دې باندې پوهیږئ، که چېرته تاسو په یو ګورمنټ ډپارټمنټ کې د یو جاب دپاره انټرویو ته افیر کیږئ یا په یو پرایویټ ډپارټمنټ کې د جاب دپاره انټرویو ته افیر کیږئ، نو بس تاسو نه په انټرویو کې اولنۍ پوښتنه اولنۍ کوېسچن همدغه دی انټروډیوس یور سیلف، یعنې د خپل ځان تعارف وکړه. او که چېرته تاسو د دغه تعارف په ښې طریقې سره وکئ نو بیا بالکل ستاسو د قابلیت پته هم د دې ځای نه لګېږي. یعنې که چېرته ستاسو تعارف ستاسو انټروډکشن صحیح وي، په صحیح طریقه باندې وکئ، نو تقریبا چې تاسو 80% دغه انټرویو پاس کړه. نو بس ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې موږ په یو فارمل طریقه باندې د خپل ځان تعارف زده کوو. که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي نو بیا بالکل تاسو به د دې قابل یئ چې په پټو سترګو تاسو هغه له جواب ورکئ، یعنې د خپل ځان تعارف ورته په یو فارمل طریقه باندې وکئ. او یا تاسو د چا نه پوښتنه وکئ چې انټروډیوس یور سیلف، د خپل ځان تعارف وکړه، نو بیا به بالکل تاسو ته دا پته لګېږي چې د کس ماته د خپل ځان تعارف صحیح وکړو او که نه غلط یې راته وکړو. نو بس ګرانو کتونکو راځئ چې دغه طریقه دغه تعارف کول، دغه انټروډکشن کول هم په پښتو کې هم په انګلیش کې په یو ښکلې طریقه باندې زده کړو. کله چې موږ په یو کمپنی کې انټرویو ته اپیر کیږو، لا کله موږ په یو سکول، کالج، انسټیټیوټ کې انټرویو ته اپیر کیږو، نو هغې د ټولو نه اولنی کوېسچن زموږ نه دا کوي انټروډیوس یور سیلف، یعنې د خپل ځان تعارف وکړه. هغې زموږ نه د ټولو نه اولنی کوېسچن دا کوي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د چا نه دا کوېسچن کول غواړئ نو صرف او صرف تاسو ته په دې طریقه ویلی شئ انټروډیوس یور سیلف. خو که چېرته ستاسو نه څوک تپوس کوي نو بیا هغې هم تاسو ته په دې طریقه باندې وایي انټروډیوس یور سیلف. نو راځئ چې دغه طریقه زده کړو. یعنې کومه طریقه زده کړو؟ انټروډیوس یور سیلف، د خپل ځان تعارف به مونږ چاته څنګه کوو، دا طریقه زده کړو. خو د ویډیو د شروع کېدلو نه مخکې که چېرته تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ د الف نه تر ی پورې، یعنې A to Z تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو لا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو سوک ورکئ. نه سوک مه ورکوئ، ویډیو له ورسره یو لایک ورکئ. نو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې انټروډیوس یور سیلف یاد کړو. که چېرته زموږ نه څوک تپوس وکړي او هغې موږ ته ووایي انټروډیوس یور سیلف، یعنې د خپل ځان تعارف وکړه، نو موږ به ورته د ټولو نه اول د خپل نوم په باره کې وایو. اکثر له خلک چې کله د خپل نوم په باره کې په انګلیش کې وایي نو هغې وایي مای نیم ایز او بیا د هغه نوم. ګرانو کتونکو دا طریقه غلطه نه ده، مای نیم ایز او بیا ستاسو نوم یا د بل چا نوم، دا طریقه غلطه نه ده. خو که چېرته تاسو په دې طریقه سره ووایئ دیس ایز، یعنې دیس ایز کلیم الله، دیس ایز ستاسو نوم یا د بل چا نوم، نو دا ډیره بهتره طریقه ده، د دې نه بله ښه طریقه نشته. نو زه تاسو ته دا خبره ریکمنډ کوم که چېرته تاسو چاته د خپل ځان تعارف کوئ نو تاسو ورته وایئ دیس ایز کلیم الله. د کلیم الله په ځای باندې تاسو خپل نوم مینشن کوئ او د دې نه بعد به ورته تاسو بیا د خپل سیټي نوم وایئ. که چېرته تاسو د پېښور سره تعلق ساتئ، د دیر سره تعلق ساتئ، د کابل سره تعلق ساتئ، لا د بل یو سیټي سره تعلق ساتئ، نو بیا به ورته تاسو د هغې په باره کې وایئ. فار ایگزامپل زه د دیر سره تعلق ساتم، آی ایم فرام دیر. لا تاسو د پېښور سره تعلق ساتئ، آی ایم فرام پېښور. لا تاسو د کابل سره تعلق ساتئ، آی ایم فرام کابل. یعنې که تاسو د هر یو ځای سره تعلق ساتئ نو تاسو به ورته بیا د هغه ځای نوم اخلئ، آی ایم فرام هغه ځای. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ، که چېرته تاسو د کنټري نه بهر یئ، یعنې تاسو چېرته په دوبۍ کې یئ، سعودي عربیا کې یئ، امریکا کې یئ، انګلینډ کې یئ، استرالیا، هر یو کنټري کې داسې یئ، نو بیا به ورته تاسو د خپل سیټي نوم نه اخلئ، آی ایم فرام پېښور، آی ایم فرام کابل وغیره وغیره. بیا به ورته تاسو د خپل کنټري نوم اخلئ، آی ایم فرام پاکستان، آی ایم فرام افغانستان، آی ایم فرام دوبۍ ایکسیټرا.
او ګرانو کتونکو د دې نه بعد به ورته بیا تاسو خپل اکوپیشن وای، یعنی خپله پیشه به ورته وای چې ته یو لیبر یې، ته یو سټوډنټ یې، ته یو ډاکټر یې، ته څه یې. نو ګرانو کتونکو کله چې تاسو چاته دا وایئ، فار ایگزامپل تاسو یو سټوډنټ یئ، نو تاسو ورته صرف او صرف دا وایئ آی ایم ا سټوډنټ، یعنی زه یو سټوډنټ یم. که چېرته تاسو یو ګیلکار یئ یعنی مستري یئ، نو بیا آی ایم ا میسن. که چېرته تاسو یو ترکاڼستی نو بیا آی ایم ا کارپینټر، یعنی زه کارپینټر یم. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د دې نه علاوه بل څه یئ، یعنی ستاسو پیشه اکوپیشن بل څه وي او تاسو هغې باندې نه پوهېږئ، د هغې نوم دله نه درځي، نو په دې باندې مونږ په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده. تاسو ډیر په اسانه، ډیر په ډیټیل سره، ډیر په تفصیل سره د هغه ویډیو نه نیمز اف اکوپیشنز زده کولی شئ. تاسو زمونږ چینل ته ویزټ وکئ، تاسو به بالکل په اسانه او ډیر په تفصیل سره نیمز اف اکوپیشنز زده کوئ. او زه به په دې ویډیو کې د هغې ویډیو لینک هم تاسو له درکم. او د دې نه بعد به بیا تاسو د خپل خاندان په باره کې وایئ، یعنی تاسو به دا خبره ښکاره کوئ، تاسو به دا خبره شو کوئ چې ته د کم قسم له خاندان سره، د کم قسم له کورنۍ سره تعلق ساتي. نو کله چې مونږ دا خبره بیانو، نو د دې لپاره به مونږ وایو as far as my family background is concerned. د as far as مطلب هم دغه دی، جهه تک، څنګه چې په پښتو کې مونږ وایو د کم پورې چې، او my family background is concerned مطلب دغه دی د کمې پورې چې زما خاندان تعلق لري، زما خاندان رشته لري. as far as my family background is concerned، د کمې پورې چې زما خاندان تعلق لري، د کمې پورې چې زما خاندان رشته لري. نو که تاسو چېرته د یو میډل کلاس فیملی سره تعلق لرئ، نو تاسو به بیا وایئ I belong to a middle class family، یعنی زه د یو درمیانه حال کورنۍ سره تعلق ساتم. میډل کلاس فیملی ویل کېږي یو درمیانه حال کورنۍ ته چې هغه نه ډېر زیات مالداره وي، نه ډېر زیات غریب وي، هغې ته ویل کېږي میډل کلاس. خو که چېرته تاسو د یو اوچت خاندان سره تعلق ساتئ، د یو مالداره خاندان کورنۍ سره تعلق ساتئ، نو بیا به تاسو وایئ I belong to a high class family. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د های کلاس په ځای باندې ریچ کلاس استعمال کوئ نو هم ټیک ده، یعنی I belong to a rich class family، زه د یو مالداره کورنۍ سره تعلق ساتم. خو که چېرته تاسو د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتئ، نو بیا به تاسو وایئ I belong to a low class family. لو کلاس فیملی په ځای کې تاسو پور کلاس وایئ هم ټیک ده. او د دې مطلب دا دی یو غریب خاندان سره، یو لاندې خاندان سره I belong to a low class family، زه د یو ښکته خاندان سره، د یو غریب خاندان سره تعلق ساتم. او د دې نه بعد به ورته بیا تاسو د خپل والد صاحب په باره کې وایئ، یعنی ستاسو والد صاحب چې څه کار کوي، تاسو به ورته د هغې په باره کې وایئ. فار ایگزامپل ستاسو والد صاحب یو زمیندار وي، نو تاسو به ورته بیا وایئ my father is a farmer، یعنی زما پلار یو زمیندار دی. که چېرته ستاسو والد صاحب یو تبلیغي وي، نو بیا به تاسو وایئ my father is a preacher. که چېرته ستاسو والد صاحب ډاکټر وي، my father is a doctor. او که چېرته ستاسو والد صاحب د دې نه علاوه بل څه وي او تاسو لا هغه نه درځي، نو څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل چې په نیمز اف اکوپیشنز باندې مونږ په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده، تاسو اف کورس زمونږ د چینل نه نیمز اف اکوپیشنز ښه په ډیټیل سره او ښه په اسانه طریقې سره زده کولی شئ. او ګرانو کتونکو د دې نه بعد به ورته بیا تاسو وایئ د خپلو خویندو وروڼو په باره کې، یعنی چې ستاسو خویندې وروڼه څو دي. د دې لپاره به ورته تاسو وایئ I have 8 siblings. د 8 siblings مطلب دا دی زما 8 خویندې وروڼه دي. siblings ویل کېږي د خویندو وروڼو جوړې ته، یعنی کله چې خویندې وروڼه راجمع شي نو دې ته ویل کېږي siblings. I have 8 siblings، زما 8 خویندې وروڼه دي. 3 sisters، 3 خویندې دي، and 5 brothers، او 15 وروڼه دي. که چېرته ستاسو هر څومره خویندې وروڼه وي، فار ایگزامپل ستاسو 10 خویندې وروڼه وي، نو بیا به ورته تاسو وایئ I have
10 siblings. که تاسو 15 خویندې وروڼه وي نو بیا به ورته تاسو وایئ I have 5 siblings، یعنې زما 15 خویندې وروڼه دي. او د دې نه بعد به ورته بیا ګرانو کتونکو تاسو وایئ د خپل تعلیم په باره کې، د خپل ایجوکیشن په باره کې. دا به تاسو په دې طریقې سره وایئ as far as my education is concerned. د as far as my education is concerned مطلب دا دی د کمې پورې چې زما تعلیم تعلق لري، یعنی د کمې پورې چې زما تعلیم رشته لري. ګرانو کتونکو صرف او صرف به ورته تاسو خپل ټو لاست اچیومنټ وایئ. ټو لاست اچیومنټ دوه کومه ستاسو اخري اچیومنټ چې وي، دوه کومه ستاسو اخري ډیګریز چې وي، تاسو به ورته د هغې په باره کې خبرې کوئ. دا نه د الف نه والا تر یې پورې څه چې هم تاسو کړي وي هغه ورته راواخلئ. د ټو په ځای باندې ورته تاسو 20 اچیومنټس ووایئ. لیټ سپوز تاسو میټرک پاس کړی وي نو تاسو به ورته وایئ I have passed my metric in 2021، یعنی ما په 2021 کې 10م پاس کړی دی، میټرک مې پاس کړی دی. then I did FSC in 2023 او بیا ما په 2023 کې FSC کړی ده، یعنی په 2021 کې مې میټرک کړی دی او د هغې نه بعد بیا ما په 2023 کې FSC کړی ده. او ګرانو کتونکو په آخري نمبر به تاسو وایئ د خپل هابي په باره کې، یعنی د خپل شوق په باره کې چې تاسو د څه څیز سره شوق لرئ. نو تاسو به دا په دې طریقې سره وایئ as far as my hobby is concerned. د as far as my hobby is concerned مطلب همدغه دی د کمې پورې چې زما شوق تعلق لري، د کمې پورې چې زما شوق رشته لري. I like to recite the Holy Quran. زه دا خبره خوښوم چې د هولي قرآن تلاوت وکم، یعنی قرآن شریف تلاوت وکم. and read Islamic books، او اسلامي چې کومه بوکس دي، اسلامي چې کومه کتابونه دي هغه ولولم. ګرانو کتونکو که چېرته ستاسو د دې په ځای باندې بل یو شوق وي، د دې په ځای باندې ستاسو بل یو هابي وي نو تاسو بالکل ویلی شئ. فار ایگزامپل تاسو د کرکټ سره شوق لرئ، تاسو د سیاست سره شوق لرئ، تاسو د فوټبال سره شوق لرئ، تاسو د فلمونو کتلو سره شوق لرئ، نو تاسو پکې بالکل همدغه منشن کولی شئ. فار ایگزامپل I like to play cricket، I like to watch movies، I like to play football، I like politics وغیره وغیره. یعنی د کوم څیز سره چې تاسو شوق وي تاسو پکې اف کورس هغه منشن کولی شئ. ګرانو کتونکو که چېرته واقعي تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړه کړې وي، تاسو د دې ویډیو نه څه فایده کړې وي نو ویډیو له یو لایک ورکړئ. او د انګلیش زده کولو لپاره، یعنی د داسې قسم له انفارمیشن معلوماتو زده کولو لپاره د الف نه والا تر یې پورې انګلیش په پښتو کې د زده کولو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. ګډ بای.